وګړي هم مستعمره شو. خپل پلرني او مورني وطن سره یو ځای شي چې نوم افغانستان د افغانستان سره یو ځای کیږي. دا ستونزه پاکستان ته ډېر یو ناسور غونډه یو غټ یو درد و. یعنی د بنو د جرګې غوښتنه ونه منل شو او په ډاګه اعلان کړ چې موږ نه هند غواړو او نه پاکستان غواړو. چا نه پښتون ویلې، چا نه پټان ویلې، صرف افغان ورته وایي. د دوی غوښتنې د پامه وغورځول شوې. دغه د ډوران مسله هم داسې ګونګوسه پاتې هم ولس مستعمره شو ځمکه. هر کله چې فرهنګي کارونه مخکې کېدل، د عوامو خلکو د ویښتیا خبرې کېدلې، هغه به ځپل کېدل. دلته نظامونه ګډوډ شو په افغانستان کې. د دروغ باندې یو انتخابات دی جوړ کړ او ویل چې د خلکو پاکستان غواړي. د والیبال پاس او غوي په شوټ وه. ملل متحد موضوع حل نشو. ډیر زیات غ اسلامي نهضتونه چې غوي لګیا او دا غوي هڅه هم داوه. انګريزانو سره پخوانی اسناد تمام لغوه اعلان. دغه اسلامي نهضتونه بیا څه شو؟ د صوبې افغانان اندوان دي یا اندوان سره ډېر نږدې تمایل لري، اندوان سره ډېر مینه او محبت لري او موږ سره نه لري. دوی ټول په همدغه یو پالیسۍ کې وګڼل. دلته نور د افغانستان اس ډول لاسرسی نه درلود. د ووټونو وروسته چې افغانستان د حالت له ورسولو خو هماغه زړه پالیسي و چې دوی فکر کاوه چې دا باید بیرته له سره ژوندی شي. په قبایلي سیمو کې وزیرستانونو سره څه وشول. دوی ورته مساوي حقوق نه ورکول، نه په قانون کې، نه په حکومت کې، نه په نظام کې، نه په تعلیم کې، نه په اقتصاد کې. اوس چې څه روان دي او څه په پاکستان کې اوس کېږي چې څومره ته د قوم سیاسي شعور ډېرېږي، هماغومره به دوی د خپل حقوق غواړي. درنو لیدونکو بیا هم سلام. لا ښاغلي لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پوه نبی ساحق صاحب سره د خپرونې دوهمې برخې ته تاسو ته هرکلی وایم. ساحق صاحب تاسې هم بیا ښه راغلی. د مخکې خپرونې او پوښتنو په تسلسل باندې دې ته راځو چې د ډیورنډ کرښې لپاره په مخکې خبرو کې ستاسو د لیدونکو دپاره په ډاګه شوله چې ډیورنډ کرښه د انګریزانو د څه دپاره هدف و، څه دپاره یې دا کارونه وکړل. دوی اصلي اهداف څه د تزاري روسي سره د شوروي اتحاد سره د دوی د یو سرحد معلومول و او په دې لړ کې بیا د ډیورنډ کرښه د دوی اصلي هدف نه و. د ډیورنډ کرښه څنګه رامنځته شوه، بیرته پاکستان د دې نه څنګه استفاده وکړله، د دغه حالاتو نه، دلته د دغه نړیوالو رقابتونو نه، په دې برخه باندې به بحث کوو. خو له دې راپیلو چې کله چې په 1940 کال کې پاکستان رامنځته شو، د هغه نه وروسته پاکستان د همدې دپاره د انګریزانو د اهدافو لپاره رامنځته شو، په سیمه کې دغه نوی هیواد د خپلو اهدافو لپاره جوړ کړ. خو د پاکستان په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ستونزې هم رامنځته شوې، دلته مشکلات رامنځته شو، دلته په پرله پسې توګه باندې دلته نظامونه ګډوډ شو. په افغانستان کې پاکستان د رامنځته کېدو نه وروسته د ډیورنډ کرښې د رسمیت دپاره چې دا په رسمیت وپېژندل شي، د یو سرحد په توګه وپېژندل شي، د دې دپاره آیا د انګریزانو هڅه هم په دې کې وه د پاکستان سره او که نه؟ دلته بیا پاکستان د دې دپاره کوششونه شروع کړل او څه مسایل چې رامنځته کېدل پاکستان کول، که نه غرب د دې غوښتونکی و چې دا د یو پولي په توګه یا د یو رسمي کرښې په توګه باندې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ومنل شي. ډېره مهرباني. په لومړي سر کې به زه وایم چې تاسو ته، ستاسو تخنیکي ملګرو ته یو ځل بیا هم سلامونه او نیکې هیلې. دا پوښتنه په دوه برخو کې کم له کم باید وضاحت ورته ورکړل سي. دا چې پاکستان په دغه وخت د جوړېدو په وخت کې په د 1940 کې د دې قانوني حیثیت یا سټاټس څه شی و، دغه ټکي باندې باید وضاحت وشي. پاکستان په دې وخت کې خپل همغه د 1915 قانون، 1915 کې د انګریزانو پارلمان یو ډېر لوی قانون د خپل بعضې کالونیانو ته یا استعماري ملکونو ته چې هند او پاکستان، بیا وروسته پاکستان هم پکې شامل شو، دغه سیمو لپاره یو قانون وټاکه. دا یو پارلماني قانون و چې په راس کې به ګورنر جنرال و. هماغه د پارټیشن نه وروسته بیا دوی پکې ګورنر جنرال نه لاندې به لومړی وزیر و. نو دغه ساختار یا سټرکچر پاکستان ته په 1940 کې هم ورپاتې شو. دوی خپل اساسي قانون جوړ نه کړ، یعنې په یو ډول سره
امغه استعماري سټرکچر یا ساختار دوی ته پات شو په میراث. د کې اولینې پراس کې امغه دوی گورنر جنرال چې وګوري علي جناح د لومړی گورنر جنرال یا وایسرای او د پسې لیاقت علي خان هغه شو لومړی وزیر شو. خو د دوی هغه د حکومت ولی یا د حکومتداري پروسه سیستم امغه په خوانی سیستم چې په 1915 کې ورته ټاکل شوی و. هغه کوم بدلون نه راغلی. نو د هغه پالیسیو په اساس دوی د ډیورند کرښې په تړون یا په اړوند د دوی د لوري نه بدل شوی. دوی ویل چې هغه پالیسی ده نو د کې فقط یوازې بدلون دا راغلی چې پاکستان نوې جدا شوی ده او د انګریزانو د پارټیشن یا د تقسیم کوم پروګرام چې دغه پروګرام په نتیجه کې پاکستان رامنځته شو. خو دغه پارټیشن ډېر یو مهم غلط فهمي ده چې خلکو ته وشي. پارټیشن یا تقسیم چې کله هند تقسیمېده په دوه برخو، هند اصلا په درې برخو تقسیم شو. یو برخه په بنگال کې تقسیم شو چې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ هغه ظاهري هغه دا او چوکاټ یا خلکو ته تشریح دا و چې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ د هند باید تقسیم شي. نو یو برخه بنگال او بنگال کې ډېر غټ ستونزه و په دې چې شرقي بنگال او غربي بنگال کې اول باید پارټیشن شوی وای او بیا د پاکستان لوري ته چې کله پارټیشن کېده نو دغه ته تاسو وګورئ چې ایست بنگال یعنی شرقي بنگال هم د پاکستان برخه وګرځیده او غربي بنگال چې کلکټای مرکز وو هغه هند ته پات شو. نفوس تقریبا دواړه کې مساوي وو. خو په دې خو په هغه کې غربي سیمه کې دغه پاکستان چې کله جوړېده دغه ته دغه تقریبا پنجاب، صوبه سرحد، سند او بلوچستان دغه ته د مسلمانانو اکثریت ډیرو نو د پاکستان په نوم د پارټیشن جوړ کړ. په دې پارټیشن کې چې کله دغه اعلان کوه چې دغه تقسیم کېږي په 3 د جون باندې د اعلان وشو او هم د کانګرس غړو، هم د مسلم لیگ غړو، هم د وایسرای د برتانیا په هند کې او هم خپل د هند پارلمان یعنی د انګلستان پارلمان سلور ډالو په دوه باندې تصدیق وکړ. د کې یوازینۍ ستونزه تر ټولو غټه ستونزه د صوبه سرحد و. صوبه سرحد ستونزه و چې هغه ول نو درې سره بس کوو. صوبه سرحد خو د هغه د باچا خان مشرور خان صاحب ډاکټر خان صاحب د خو د کانګرس له خوا تعین شوی وزیر اعلی په دې وخت دته خو ووټ ورکړل شو د قانوني وزیر اعلی د صوبې. خو لیکن د لینک او د کنیکشن ول کانګرس سره وو نو قائد اعظم د نه غوښته چې د قدرت کې پات شي. دا د مسلم لیگ نفر غوښته او امغه تاسو ولید چې د 3 د جون کې اعلان کیږي د تقسیم پر ورپسې سم د لاسه په 21 د جون کې یعنی وګورئ 3 هفته وروسته د بنو هغه راټ یو ځای کې د بنو ریزولوشن چې ورته ویل یا د بنو اعلان. په دې بنو اعلان کې 3 ورځې انتخابات وشو چې لوی جرګه کې دغه د بنو لوی جرګه کې 3 مهم غړي څوک دي. یو خپل باچا خان دا او د ورور دا چې ډاکټر صاحب چې د صوبې وزیر اعلی هم دا د صوبه سرحد او باچا خان د خدای خدمتګار مشر دا. ور سره سم کې خان شهید یا عبدالصمد خان چکزی هم دلته ناس دا او د بل مهم غړی پکې مرزا غو دا فقیر اف اي پی مرزا علي خان. نو دا فقیر د اي پی او دغه څوک مرزا علي خان دا درې کسان او دا درې کسان په دغه کې د لوی جرګه کې ګډون وکاو. دې هغه سمبولیک ارزښت شو دغه لوی جرګه دا انګریزان ته خو د چې افغانان په 3 لارو باندې دغه هغه نه مني د تقسیم د صوبه سرحد موضوع نه مني چې دوی د تقسیم وکي. دا 3 لارې کومې وي؟ غفار خان یا باچا خان ورته په شعوري لحاظ خلک را پارولي وو انګریزانو په مقابل کې او په ډاګه اعلان کې چې موږ نه هند غواړو او نه پاکستان غواړو ځکه چې صندوقونه چې کې خودل شي یا کې خودل کېدل لا نه کې خودل شي اعلان صرف کړی وو چې دا صندوقو کې به یو د پاکستان صندوقي یو به د هند صندوقي. د باچا خان او د صمد خان او د مرزا علي فقیر رفیق دوی نیو کدا چې باید 3 نور صندوق دلته ایښي وای 3 نور. یو آیا د خلک غواړي چې مطلق ازادي واخلي مطلق ازادي او یا غواړي چې دوی
د یو بل نوی مملکت په نوم د پښتونستان جوړ کړي او یا دا د چې خپل پلرني او مورني وطن سره یو ځای شي چې نوم یې افغانستان د افغانستان سره یو ځای کیږي. دغه درې صندوق نور باید دوی ته څنګه کیږي خو علي جناح ورته ویلې او نور ډلو ورته ویلې انګریزانو ورته ویلې د وخت خپل گورنر د صوبې انګریز دا دوی اعلان وکړ چې موږ اصل دغه دوه صندوق نور شي نه ګدو. امغه مسله و چې لوی جرګې کې ول چې موږ د انتخابات لسره نه منو او غیر قانوني اعلان کړ. دغه ورځ نه د وګړو د افغانانو زه دغه قبایلی سیمو خلکو ته افغانان خطاب کوم ځکه د خپل د باچا خان لومړنۍ مجله چې وګوري اول په مکتب چې وګوري د آزاد لیسا یا آزاد مکتب چې جوړ کړ په وتمانځي کې د نورسته انجمن افغان اصلاحیه د انجمن اصلاح افغانیه د افغانانو د اصلاحات او انجمن ورسته د افغانانو مجله همدا رقم د سمات خان هغه وګوره انجمن وطن یا د اورور مجله دغه ټول ته د قبایلی سیمو خلکو ته تر دغه ټکی پورې چا نه پښتون ویلې چا نه پټان ویلې صرف افغان ورته ویلې پښتونتوب دوی یو هغه هویت او دوی ژبه او دوی فرهنګ لیکن هغه ملي هویت افغانو نو دغه ټول ورته افغانان ویلې نو ملت افغان سره د انتخاباتو نه منه چې انتخابات ونه منه. تاسو وګورئ چې انګریزانو او د پاکستان نوی حکومت په وچ زور باندې ډاکټر خان صاحب له قدرت نه وېسته او څوک راوسته عبدالقیوم خان راوسته. عبدالقیوم خان خو تاسو بیکګراوند به معلومي چې هغه یو ډیر ظالم شخص او د بوټو د جنا ډیر نږدې ملګری وو نو هغه په صوبې کې بیا د هغه په دوره کې کده بابړی هغه وګوري د قتل عام چې وشو دا د عبدالقیوم خان په وخت کې وشو. نو دغه پیښه نورسته دغه د ډوران مسله هم داسې ګونګوسه پاتې شوه تر څو چې موضوع لاړه ملل متحد ته. نو تر دغه وخت پورې دغه شالید ډیر مهمه ده چې پاکستان سختار شي. پاکستان د وخت قانون اساسي نه لري نظامی مملکت ده نوې جوړ شوی ده او یواز د انګریزانو وسره امغه د انګریزانو دوی د هوایي فورس یعنی ایر فورس دوی د بحري فورس او د دوی خپل د آرمی چیف دا انګریزان دي یو فرانک نومیده بیا هغه فرانک نو وروسته بل ډاګلس هغه یعنی تر 3 کاله وروسته له پاکستان د جوړېدو نه هم د دوی تمام نظامی قوه د انګریزانو لخوانه اداره کېدله او مخکې لا اته د کشمیر په جنگ کې کشمیر جنگ چې کېده د پاکستانیانو فوج د فوج مشر انګریزو نو او خپل هغه چې راس کې چې رئیس جمهور نو یا پریزیدنت نو وایسرای یا گورنر جنرال دغه لړۍ عین تر تقریبا 1955 پورې دا دوام وکړ. نو کته په دغه تاریخ د افغانستان پوه بیا د پاکستان پوه بیا پیږي چې دوی ولې د ډوران د کرخ پاک له افغانستان سره کوم بدلون نه غوښته ځکه دا پاکستان په هغه نوم چې مونږ پیژنو چې یو خپلواک مملکت خپل تصمیم وشني ولای خپل گاونډي سره خپلواک اړیکې جوړ کړي که داس یو ملک وای نو خو د ډوران په کرخه باندې باید مذاکرات شي وای لیکن دا مغه د پانی استعمالي قدرت یو تداوم تقریبا یعنی دانش ول چې پاکستان وو لیکن دوی هغه رهبریت دوی هغه ډاکټر صاحب دلته ولنده پښتنو کوم د پښتونخوا د ځمکې سره وګړي هم مستعمره شو یعنی څنګه چې ځمکه مستعمره شو څنګه چې ځمکه تر کنټرول لاندې راغله وګړي هم مستعمره شو یعنی د بنو د جرګې غوښتنه ونه منل شو الته غوښتنه په ځای نه شو دوی ته په انتخاباتو کې د یو هیواد د وګړو په توګه د یو ملت په توګه د یو ولس په توګه ونه کتل شو د دوی غوښتنې د پامه وغورځول شوې د امغه وخت نه یعنی نه دغه وګړي د دې هیواد وګړي وګڼل شو د هغه نه غوښتنې د هغوی ومنل شوې په زور باندې لکه تاسو د بابړي یادونه وکړله چې هغلته هم دا عیني مسله وه چې په دغه د منلو د نه منلو خبره وه میرزا علي خان ولاړو جګړې ته غفار خان هغسې شو بیا بندي شو په بار په لسیزو د خان شهید موضوع هغسې شوه یعنی نه دغه ولس ومنل شو هم ولس مستعمره شو هم ځمکه
ډېر یو فلسفي ټکی ده په دې چې کدی تاسو وګورئ د افغانانو جدوجهد د تقریبا دغه د افغانستان د ازادۍ جګړې نه وروسته دا پیل شو او په مختلفو لورو باندې په مختلفو لارو باندې دا جدوجهد روانو یعنی موږ ګورو چې یوې خونه د تعلیمي نصاب لخوانه یعنی اصلاحات لخوانه خلکو ته شعوري ویښتیا ورکول کیږي د باچا خان لخوانه د صمد خان لخوانه ته وګوره چې د دوی هغه جریدې یا دوی مجلې د دوی کارونه کوګوري هغه اصلي پاڼې وګوري د افغانان د انګريزانو په مقابل کې ویخی او د تعلیم ورکي مګر د دې ترڅنګ ته وګوره چې صمد خان صدقم 10 کاله 28 کاله 20 کاله چې دقیق نو شمیره درته وایم د په جیل کې خپل عمر تیر کړی دا او د باچا خان خو موږ ته معلومه ده چې 15 کالو خو شو د خپل عمر په جیلونو کې تیر کړی نو ارچا چې دغه تاسو ویل چې وګړو ته هم نه یو چې زمکه لمنځه لاړه یعنی هر هغه کس چې باغ پورته ک د انصاف د عدالت د خپلواکۍ د ازادۍ نو دوی به دغه رقم جزا ولیدل لکه د باچا خان یو مثالات د باچا خان زوی سره چالو شو چې ورسته موږ ولیدل چې ولی خان هم چې کله د خپل د پلار سیاست مخکې بوته هم هغه مؤسسه یا په اصطلاح هغه ګوند نېشنل عوامي پارټي هغه باندې علي بوټو ذوالفقار علي بوټو په بندیز ولګاو هغه بند کاو د خپل جیل کې واچو امدا رقم د صمد خان هغه خپل کور کې بم غورځید چې چاله خانه غورځید هغه بل باس ده خدایم شهید شو او کارونه هغه علمي او فرهنګي کارونه مدریدل نو د صوبې کې تاسو فرموده په ځای ده چې هر کله چې فرهنګي کارونه مخکې کېدل د عوام خلکو د ویختیا خبرې کېدل هغه به ځپل کېدل لیکن دغه د پاکستان او د افغانستان د اړیکو به باوري یو بل ټکم شته چې هغه دغه د ملل متحد موضوع چې په ملل متحد کې څه چالو شو دغه ستونزم کپامشي ک تاسو متوجه اوسئ په د اوسنی باسونه کې پاکستانیان تل دغه یو ټکی یادي چې وای چې افغانستان لومړی ملک چې د منګ چې نوې زیږیدلو د امغه اول ورځ کې د موږ سره دښمنی وکړه دغه ټکی پاکلا زه فکر کوم یو څه وضاحت پکار دی افغانستان واقعي پالیسی شي مهرباني دغه وخت کې چې تاسو وګورئ په سپټمبر کې دغه 1940 یعنی وسلوختم ډېر یو مهم کال د پاکستان لپاره دا باید موږ په ذهن کې پات شي دریم د جون کې دا تقسیم راځي په د جون په 28 باندې تاسو ولیدل چې دا لوی جرګه کېږي پښتانه د خپل موقف نیسي یعنی افغانان د خپل موقف نیسي دلته دا 2 هفته 3 هفته بعد اعلان نه دینه سم د واره 2 هفته لپاره صندوقونه کېښودل کېږي په جولای کې دغه وسلوختم کال په جولای کې صندوقونه کېښودل کېږي صندوقونه کې تاسو ورته خپامه کوي دا ته ډېر یو باریکی ده صندوقونه کې د خپل انګريزانو د ارقام لري یعنی هغه حقيقي واقعي ارقام هغه زرته نه یادوم هغه شی چې په رسمي ډول دی اعلان دی وایي چې څه د پاسه 15 لک خلکو ځانونه ريجستره کړه څه د پاسه 15 لک خلک د ووټ لپاره ريجستره شو او په دې ووټ کې چې ريجستره شو دوی 2 هفته بعد صندوقونه وتړل دوی خپل وایي چې 2 لک او 2 لک او 10 خلکو رای ورکړه د 15 لک نه 15 لک نه 2 لک او 10 خلکو رای ورکړه او دا رای چې کله ورکړه او په دوه کې تقریبا 99% پاکستان غوښته او 1% هند غوښته دا دغه رسمي ارقام زړه وای نو په دغه کې وګوره په دغه رسمي ارقام کې دغه انتخابات یا دغه ریفرندم دا په کوم ځای کې وشو دا په اداري ساحاتو کې وشو دا په دغه شپږ منطقې چې زیرته نمونه ادم دلته شوی دي دا په پیښور کې وشو په مردان کې وشو او په هزاره کې وشو دا درې او بیا چې جنوبي خوازه په کوهات کې په بنو او په ډیره اسماعیل خان کې دغه انتخابات به وکړل دا ټول هغه اداري سیمې دغه شپږ وړه د کې د قبایلی سیمو یو کس هم اشتراک نه کړی او هغه ترڅنګ چې درې نور سیمې چترالو دیرو او هغه سواتو چې دته به هغه پرنس سټیټ ول دوه غړو اشتراک نه کړی او د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان د کرم او د خیبر سیمو
خلکو پکې اس اصلا ګډون نه دا کړای په دې انتخاباتو کې. نو او دغه انتخابات افغانان ته معلوم و چې په دې دروغ باندې یو انتخابات دوی جوړ کړ او ویل چې د خلکو پاکستان غواړي. نو همدغه وجه و چې د ډوران د سرحد د قبایلي سیمه افغانستان لپاره یو سوالیا و. دا یعنی دوی نه مني چې دوی خود ارادیات نه د تمثیل شوی، دوی ته واک نه د ورکړل شوی، دوی باندې یو دروغي انتخابات تپل شوي دي. نو کله چې ملل متحد کې همدغه جولای نه وروسته انتخابات نه وروسته یو میاشت وروسته په سپټمبر کې په ملل متحد کې پاکستان چې کله عضویت خپل رجستر کړ او کله چې په جنرال اسمبلی کې انتخابات کې افغانستان منفي ووټ ورکړ، دغه منفي ووټ لپاره عبدالعزیز خان یو ډیر واضح وضاحت په ملل متحد کې ورکړ. دغه وضاحت هم افغانان ته پکار ده چې پوه شي او هم پاکستانیان ته پکار ده. کله دغه وضاحت هغه مهم ټکی وای. عبدالعزیز خان حیات ده، عبدالعزیز خان زبر دغه دوه ټکی دی، عبدالعزیز خان عبدالحسین عزیز یا عزیز خان د افغانستان نماینده ده په ملل متحد کې. نه افغانستان خو تقریبا یو کال مخکې نه چې نوې ملل متحد شروع شو عضویت درلوده، صحیح، خو یو قانوني عضویت درلوده، پاکستان نوې شاملېږي. کله چې ووټ اخلي عزیز خان د خپل هغه پروتست یا خپل هغه مخالفت په دې ډول اعلانوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان جوړېدو کې هیڅ ستونزه نه لرو، پاکستان ته مبارکي وایو، پاکستان خدای چې جوړ شو آزاد شو، دا سیمه د مسلمانانو دا ورته وضاحت سره وایي چې پاکستان په سټیټ یعنی د حکومت په خلاف د ووټ او دغه رایه نه ده، صرف په دغه یو ټکی ده رایه چې د پښتنو د سیمو د افغانانو قبایلی سیمو دغه سیمو خود ارادیت نه ده تمثیل شوی او دغه سیمو د ډوران د کرښې باس تروسه پورې موږ خپل منځو کې نه ده فیصله کړل د نوي حکومت سره چې نوی حکومت څو د پاکستان ده. موږ باید د خپل منځو کې دغه موضوع یو طرفه کو، بیا به موږ وشو کولای چې خپل هغه پوره د اعتماد رای ورکو پاکستان ته. په دغه ټکی باندې تقریبا یو میاشت شاوخوا تېره شوې نه وه چې نور چینلونو نورو ملکونو اسلامي ملکونو افغانستان سره خبرې وکړې، وساطت وکړه او ویل چې دا موضوع باید خپلو کې سره حل کړي. دا په ملل متحد کې مکه شوی. هماغه د چې تاسو ولیدل چې افغانستان ورته بیرته خپل منفي ووټ واخیسته او مثبت ووټ ورکړ. دا موضوع حل شو په ملل متحد کې. تاسو وګورئ چې لا ملل متحد کې دا موضوع حل شوی و ډیر عاجل د اکتوبر په میاشت کې، یو میاشت بعد سپټمبر کې دا قصه وشوه. اکتوبر کې افغانستان له خوا نه سردار نجیب الله خان اعزام شو، لاړ راسن کراچۍ ته او هلته له جناح سره ملاقاتونه وکړه او ورته وویلې ګوري چې تاسو اوس ازادي ساتلې ده، دغه د قبایلي سیمو نه دوی مه محروموي له ازادي نه، دوی ته کم له کم دغه حق باید ورکړل شي چې دوی څه غواړي. او دغه انتخابات چې تاسو کړي خو تاسو خپل وایي چې موږ په قبایلي سیمو کې نه دی کړی، تاسو خپل وایي چې 2 لک خلکو ووټ ورکړي. قبایلي سیمو کې او پښتونخوا کې خو میلیونونه عین هغه وخت کې د 10 لکو د 25 لکو نفوس نه ډکو د تمامي سیمې او میلیونونه او بخښ 10 میلیونه 25 میلیونه نفوس په هغه وخت خلکو لا ویل چې دا اوس خلکو چې 40 میلیونه نفوس ته نه اخوا پښتونخوا کې ده. نو دوی وایي چې 2 لک نفر یا 2 لک خلکو خو د تمام دغه د 15 میلیون خلکو نمایندګي نشي کولای. دوی ته باید یو منصفانه انتخابات دوی په سیمه کې وشي او چې دوی ته د خود ارادیت تمثیل کولو موقع ورشي. جناح سره ملاقاتونه وکړه، بل اخره هغوی هم بیا دا ونه منل او دا چې دغه د ملاقاتو په منځ کې د تاسو ګورئ چې په کشمیر کې جنگ ده، د قبایلي سیمو خلک کشمیر ته هم تللي دي، د جهاد په نوم باندې جنګ کوي، د نوي مسلمان پاکستان هیواد په طرف باندې البته جنګ کوي. قبایلي سیمونه تقریبا 15,000 شپږ زره لښکر تللی و په کشمیر په اول جګړه کې جنگ ده. نو دا ته سړی ته دا ستونزه پیدا کېدله چې نو خیسه وشو دی نه بعد دا وضاحت کوشو ملل متحد کې موضوع حل نشوه، د نجیب الله خان سره په ډیپلوماټیک لار باندې دا موضوع حل نشوه. نو شاه ولي خان چې اولنی سفیر و دغه خبره ونه شوه. نو دغه موضوع چې بیا د 1949 لویه جرګه بیا دایر شوه او افغانستان بل لاره نه درلودله غیر له دې چې هغه لویه جرګه راوغواړي او تمام انګریزانو سره پخواني اسناد، حقوقلیکونه، تړونونه، قراردادونه، مراودات تمام لغوه اعلان کړي او دغه ته دوی اړ وایستل شو. جلال آباد جرګه جلال آباد جرګه نه وغه وخت
لویه جرګه چې وشوه. جلال دا آباد د کې هغه نه د مغلګۍ د بمبارۍ نه وروسته چې په افغانستان کې عمومي لویه جرګه وغوښتل شوه او په قانون اساسي کې دا درج شوه او دوی همغه فیصله وکړه په هغې لویه جرګه کې چې نه یوازې انګریزانو سره پخواني تړونونه موږ باطل اعلانوو، بلکې دغه د ډیورنډ کرښه په رسمي ډول موږ لغوه کوو او نه یې منو او غیر قانوني اعلانوو. نو همغه یو اعلان د لویې جرګې چې د قانون اساسي برخه شوه د نن 2026 پورې بیا همغه پالیسي د افغانستان نه ده بدله شوې. په همدغه وخت کې په دې سیمه کې ډیر زیات هغه اسلامي نهضتونه چې هغوی لګیا وو د هغوی یوه هڅه هم دا وه چې اوس پاکستان تر ډیره پورې هغه راخلي د لاهوري پورې تړي، خو لاهوري په هغې کې دومره رول نه لرلو. دغلته دغه اسلامي نهضتونه چې وو په دې سیمه کې چې هغوی د مخکې نه د انګریزانو نه دا غوښتنه لرله، دا وړاندیز چې هغوی وکړو انګریزانو له داسې شو لکه یو د والیبال پاس او هغوی پې شوټ وواهه چې په هغې کې د افغانستان سید جمال الدین هم یوه طرحه ورکړې وه. دغه اسلامي نهضتونه بیا څه شو؟ په دغه وخت کې دغه اسلامي نهضتونه چیرې لاړل؟ کومو چې د مخکې نه د هند نه دغه مسلمانانو د ازادۍ غوښتنه کوله او په دې لار کې کلونه مبارزې کړې وي. دا پوښتنه په لوی چوکاټ کې یعنې یو خو دا ده چې سیمه ییز سیاستونه وو چې دلته د مسلم لیگ دعوا هم دا وه چې دوی د مسلمانانو لپاره دغه مملکت جوړ کړی او د یو ستونزه چې د پښتنو سره یا د افغانانو سره پیدا شو په دې وخت کې دا و چې د وزیر اعلی یا د خپل د صوبې سیاسي نظام له هندوانو سره نزدېکت درلوده، له کانګرس سره یې درلوده او د کانګرس له خوا نه تعیین شوي وو. نو دغه یو ستونزه هم دا وه چې ولې د پښتنو په سیمه کې د دوی پلویان د مسلم لیگ له خوا نه چې مسلمانان دي، نو ولې د دوی هغه سیاسي اعتماد یا اعتبار له هغوی سره ډېر له مسلم لیگ سره ډېر وي. دغه وضاحت پکار ده. وضاحت دا و چې ګاندي او جواهرلال نهرو چې د خپل د کانګرس د مشرتابو یا مشرانو د ګاندي اړیکې له باچا خان سره تقریبا عین 20 کاله دینه پخوا تلې. هغه په 1933 کې 1933 کې راغلی و صوبې ته او د به دا ویل چې د عدم تشدد فلسفه چې افغانان کوم په صحیح توګه کوي هندوان نه کوي. نو دغه نخښ یا دغه کنکشن دا ډیر مهم ده چې ولې ګاندي له هغه سره غفار خان سره درلوده او د پاکستان نوي چارواکي د مشرانو باید دې ته په یو ډول په تمسخر کتل چې دغه د صوبې افغانان هندوان دي یا هندوان سره ډېر نږدې تمایل لري، هندوان سره ډېر مینه او محبت لري او موږ سره نه لري. او خو اصلي خبره دی کوي چې دوی از تاریخي اړیکې وې له کانګرس سره او کله چې کانګرس بیا دا اعلان وکړ چې نور زور نه رسېده او خپل ګاندي په د جدایي په وخت کې تقسیم په وخت کې نه سیاسي رول درلود نه کوم وظیفه درلوده او د نیرو زور نه رسېده، همدغه و چې غفار خان اعلان کوي چې موږ هم واخلو د لیوانو خولې کې واچولو او د لیوانو خولې کې اچول مطلب دا و چې همغه اول نه دوی پوهېدل چې دا انګریزان دي د انګریزانو پالیسي مخکې وړي ځکه پاکستان که د انګریزانو پالیسي مخکې نه وړی دوی ته به دغه مشهور ټکی چې موږ هم د لیوانو خولې کې واچولو. او تاسو وګورئ چې ګاندي خپله په یو کال مخکې وروسته چې بیا کله مړ شو یعنې وویشتل شو هلته په دهلي کې ډېر ګنګسې داسې وې چې یو دلیل د د مرګ دا و چې د هغه سره ډېر خواخوږي درلودله د مسلمانانو سره او بالخصوص باچا خان سره غوښتل چې دغه د عدم تشدد ته دوی دوام ورکړي. دا فلسفه ډېره کامیابه وه. نو دغه اسلامي نهضتونه چې تاسو ورته ټکي کوئ دوی ته پاکستان په محلي کچه داسې یو قضاوت یا داسې یو حالت جوړ کړی چې دوی ته دا اطمینان حاصل شوی و چې دا تاسو صحبت هغه اول کې ګوره ډېر مهاجرتونه وشو، اسلامي نهضتونه راغلل افغانستان ته واوښتل، نه وای چې پاکستان جوړېدل، ډېر کورونه راغلل. وروسته دغه موضوع لږ ارامه شوه په دې چې موضوع نړیواله شوه. دغه د نړیوال چې د دوه جبهې جوړې شوې د غرب او شرق د سټور جنګ اعلان شو، غټه جګړه ختمه شوه او امریکا او روس ترمنځ بلاکونه تقسیمېدل. دغه وخت کې پاکستان د وړکي نهضتو ته بیا دومره توجه نه کوله. دوی موضوع دې کوه چې دوی دغه سیټو چې کله سیټو کې عضویت واخیسته پاکستان هغه په 1954 کې و. اسلامي نهضتونه چې د پاکستان د رامنځته کېدو نه مخکې وو آیا
دغه نهضتونه تر دې نوم لاندې راغله چې پاکستان هر څه ته اسلام نوم ورکول شو، که هغه اسلام آباد او که اسلامي هر څه سره د اسلام نوم وتړل شو. آیا اسلامي نهضتونو همدغه هر څه ومنل چې بس موږ څه غوښتنې زموږ غوښتنې پوره شوې، او که نه اسلامي نهضتونه وځپل شو، له منځه یې وړل شو، لکه څنګه چې سیاسي کورنۍ د منځه یې وړل شوې په د پاکستان د پاره چې کومه جغرافیه جوړه شوه په هغې کې سیاسي کورنۍ د منځه ویوړل شوې، همدغسې اسلامي د نهضتونو هغه مشران او مبارزین هم د منځه ویوړل شو. که نه هغوی په ځای کېناسته چې بازه موږ څه غوښتل هغه وشو. د اسلامي نهضتونو دوه هغه دي په اصطلاح دوه فیز یا دوه مهم وختونه دي. یو د پاکستان د جوړېدو په وخت کې، دې وخت کې د اکثر نهضتونه د شک او تردید په سترګه د نوي ملک ته کتل، او همدغه وجه وه چې دوی نورو ملکونو سره هم خبرې کولې او افغانستان ته مهاجرتونه وکړل. بعض رهبرانو او په منځ کې او دغه وخت کې چې د عین حالت کې دوی د خپل مخالفت خوده، دوی مخالفت باندې سیاسي کار روان وو. یعنی پاکستان په عملی ډول باندې د علي جنان وروسته دغه لیاقت علي چې د دوی لومړی وزیر وو، د دوی پالیسیانو کې وګورئ عین تر اسکندر مرزا پورې. اسکندر مرزا چې څلورم وایسرای وو، هغه اعلان چې دا نوې انتخابات نوې قانون اساسي جوړ کړ په 55 کې. په دې کې د مسلمانانو د مشهور نهضتونو ټولو غوښتنې پام کې نیولې وې. دا چې په سمبولیک ډول وي که عملي ډول وي هغه یو ډېر لوی بحث ده، ستونزې خو وې، لیکن دغه یو سیاسي هغه چوکاټ جوړ کړی و چې نهضتونه نور دې ته اړ نه وایستل شي چې دوی په یو بانه او په بل بانه د نظام خلاف شي. همدغه و چې د حیدرآباد کنسپیرسي یا توطیه چې بیا وروسته وشوه چې ډېر خلک پکې ونیول، هغې کې صمد خان هم پکې متهم کړی و. نو دغه نهضتونه په دغه ډول قرار شو، خو لیکن عین حالت کې ځپل کېدل په دې چې پاکستان دې وخت کې په نړیوالو مؤسسو کې عضویت ترلاسه کړی و. ما درته سیټو یو مثال ویلی، سیټو په 55 کې شو او په سیټو کې ګوره د دوی عضویت کې امریکا سره هغه کې دوی تړونونه وکړل، امنیتي تړونونه وشو، انګلستان سره وشو، او په آسیا کې د تایلند او د فلیپین سره له بعض نور جنوب هغه کې جنوب آسیا کې یا جنوبي آسیا کې بعض نور ملکو سره دوی تړونونه وکړل. دا د سیټو برخه وه. او یو کال وروسته چې سیټو ته راغله له ترکیې سره او ایران سره او له بعض بغداد او بعض نور سیمو سره عراق سره د پاکستان اړیکې ښې شوې. نو دوی ته په نړیواله کچه باندې دلته عضویت ترلاسه شو، او دې ترڅنګ د سړې جګړې له خوا نه کوم مرستې چې دوی ته ترلاسه کېدلې، دوی په کافي اندازه په دې باندې قابل وو چې د خپله کورني اسلامي نهضتونه، قومي نهضتونه، ازادي خواه ګروپونه دا ټول هم یې وځپي او هم هغه کې یعنی خپل چوکاټ کې سیاسي چوکاټ کې سره یو ځای کی. نو دا دواړه پالیسیانه دوی درلوده. یو پالیسی نه و، دا همزمان د دواړه پالیسیانه مخې تلې. دا تر هغه وخت پورې چې تر علي بوټو چې کله راغی او د دومه جګړه چې خلاص شوه د انګریزان د وبخې د پاکستان او د هند د غټه جګړه د 1 کال کله چې بنگلاديش جدا کېده ورنه، دغه د بنگلاديش جګړې نه وروسته چې خان استعفا ورکړه او ذوالفقار علي بوټو راغی، اما د ذوالفقار علي بوټو نه وروسته د نهضتو موضوع بیخي له منځه لاړه، په دې چې هغه خو علنا په افغانستان کې ستونزې ډېرې شوې، داود خان سره مشکلات ډېر شو، بیا هغې نه وروسته روسان راغلل، نو اسلامي نهضتونو ته بیا له پاکستان ښه کور او ښه ځای بیا بل نه پیدا کړي په دنیا کې. ډاکټر صاحب دلته یوه خبره بله هم وه چې د پښتونخوا خلکو ته تر ډېر وخته پورې په پارلمان کې په هغه کې په دغه ولایتي شورا کې په دې کې دوی ته ځای هم ورنه کول شو، دوی وکیل هم نه لرلو، دوی نماینده نه لرلو، بیا قبایلي سیمو خو بلکل نه لرلو تر دې وروستیو پورې تر دغه ان تر دغه 2004 دوی پورې نه لرلو. یو ډېره غټه واقعه چې وشوه چې دغه موضوعات لږ روښانوي، هغه دغه د 1965 کال 1 یونټ پالیسي وه د پاکستان. دا د 1 یونټ یعنی یو یونټ پالیسي دا وه چې دوی
دغه وخت کې همدغه کال کې د خپل دومره جګړه له هند سره کړې وه د دغه د 11 ورځو جګړې باندې مشهوره ده 11 ورځو جګړه په کشمیر کې ګرچې په دې جګړه کې هند په لاهور پورې او نور سیمو باندې هم تهدیدونه کړي وو خو هغه جګړه د تاشکند ټریټي له خوا نه د روسانو په منځګړیتوب هغه جګړه ختمه شوه 11 ورځې دوام وکړ پاکستان پکې ناکام بلل کېږي نو دغه جګړې نه وروسته ډېر عجل پاکستان یو پالیسي خپره کړه جوړه کړه هغه پالیسي ته وایي 1 یونټ پالیسي ویل دوی څه ویلې دوی ویل موږ به دغه د پاکستان په دوه صوبو تقسیم تمام پاکستان یو به شرق پاکستانی یو به غرب پاکستانی د شرقي پاکستان خو طبعا چې بنگلاديش سیمه وه او په د غربي پاکستان کې دغه څلور ولایت یو ځای کړ مدغم کړل سره میکس کړل دا څلور ولایتونه چې دوی راوړل د سندو بلوچستان پنجاب او صوبه سرحد دغه وخت کې افغانستان ډېر غټه نیوکه په دې ټکی وکړه د ټکی باندې ډېر غټه نیوکه وکړه چې تاسو خو د پښتنو هغه د یو ځای کېدل د افغانانو د نور صوبو سره دوی ته د ګارانټي هغه د دوی خود ارادت لمنځه لاړه او د وخت داوود خان حکومت چپه شوی او صدر اعظم نه وستل وتلی و او شاه محمود میوندوال صدر اعظم د افغانستان د میوندوال پالیسی او د اعلی حضرت ظاهرشاه پالیسی دا و چې موږ له پاکستان سره دا موضوع باید په ډیپلوماټیکو چینلو حل کړو د پښتونستان موضوع او همدغه یو دلیل چې د دوه وخت د داوود خان په وخت سرحدونه باندې شوی و افغانستان ته اقتصادي ضربې رسیدلې دوی نه غوښتل چې دغه حالت بیا راشي نو دغه ډیپلوماټیک چینلونه مخکې لاړل نو دغه د 1 یونټ پالیسی ډیره مشکله پالیسی و ځکه دوی عملاً تاسو خبره صحیح ده چې هغه سیمو کې چې قبایلی سیمې وي دلته نور د افغانستان اس ډول لاساسه نه درلوده دوی خو هغه بخي یعنی عزم کړی دی پاکستان په نور ولایتونو سره یو ځای کړی حال دا چې په حقوقي لحاظ باندې قبایلی سیمو ته بیا هم هغه ډېر د انګریزانو د واخه ډېر کلک قانون اف سی آر لا حواله وو قبایلی سیمو کې بیا هم حقوق نه وو د افغانانو د باندې ډېر ستونزې وي هغه ستونزې په خوانې ستونزې لا په ځای وي خو لیکن په سیاسي لحاظ باندې د داسې کړی چې د پاکستان د عمومي قانون اساسي هدف مې دا چې د پاکستان هغه د اټانومس د پاکستان آزاد سیمو لقب نه واخته د پاکستان په پارلمان کې او په دغه ولایتي شوراو کې په دې کې دغه برخه د پښتنو برخه نه و د قبایلو برخه کې بيخي نه و قبایلو کې صندوق نه خودل کې دوالته چازان شو کاندید کول الته رایا نه و الته د دوی حتی دوی شناختی کارت نه ورکو د تنه د افغانانو سیمه کې د ستونزې نه وي د ستونزې په بلوچستان کې هم په سند کې تر هدا پورې و د ستونزې تر نن پورې لیدل کېږي چې دا یو موازنه نشته د سیاست په ډګر کې د نظامی پوځي رتبو په ډګر کې د نورو د اقتصادي پروژو په هغه کې په ترازو کې په هر هغه کې چې تاسو ګوري د موازنه او د هغه برابر نه ده ټوله برابر نه ده بیا په دې ټولو کې چې ډېر محروم پات شوی دي هغه د صوبه سرحد صوبې په حیث ډېر روسته پاتې و او دوی ورته مساوي حقوق نه ورکول نه په قانون کې نه په حکومت کې نه په نظام کې نه په تعلیم کې نه په اقتصاد کې بیا د صوبه سرحد کې چونده ما مخکې تشریح کړو چې د تقریبا په 13 برخو ویشل و بیا تر ټولو هغه دوی غټ محرومیت شو هغه متوجي قبایلی سیمو ته قبایلی سیمو کې عین تر دغه کې پی کې جوړېدو پورې خیبر پختونخوا جوړېدو پورې 2013 پورې د هغوی حقوق تر پخوا لاندې وو هغوی کوم نمایندګي چې نه درلودله خپل په خپل د صوبې په لیول کې نه درلودله نو بیا د فدرال او د عمومي حکومت په کچه خو دوی هیڅ نمایندګي نه درلودله لیکن اصلي سوال دا ده چې د ولې د سوا یعنی هغه دې وجه چې وجه دا و چې دغه د قبایلی سیمو خلکو خپل هغه تاریخي اړیکې له افغانستان سره هیڅکله نه پټولې
هغوی په ډاګه به دا ویل چې موږ افغانان استو او دا ستونزه پاکستان ته ډېر یو ناسور غوندې یو غټ یو درد و. دوی په دې همدغه وجه وه چې د داود خان په وخت کې چې داود خان ډېر د پښتونستان موضوع ته ډېر شدت باندې توجه کوله او هغه یعنی د پاکستان په حکومت کې داود خان ته ډېر منفي سترګه په همدې کتل کېده چې هغه د پښتونستان موضوع کې مستقیما دخالت درلوده. او دې نه وروسته د بوټو په وخت کې همدغه مشکلات تر یو حده پورې بیا هغه کم شو، خو لیکن د قبایلي سیمې چې همیشه جزا ګوري یا ستونزو سره مخ کېږي، لوی لامل دا ده چې دوی د خپل هغه ملي هویت نه دفاع کړې ده او خپل ډاکټر صاحب همدې خبرې ته اوس راځو، همدې خبرې ته راځو. ډاکټر صاحب بعضې خلک خو په دې فکر دي چې د پاکستان مداخلې وي د بوټو نه وروسته چې افغانستان دې حالت له ورسولو، خو زه فکر کوم څومره چې ګورو یعنی پاکستان خو د دې ظرفیت نه لرلو چې افغانستان کې څه وکړي او نه د دې دغه پوځ او هغې په دې وخت کې دا ظرفیت لرلو، خو غرب او دلته د غرب لوی رقابتونه و چې پاکستان ته دا زمینه برابرول او په افغانستان کې ګډوډي د غرب یو ضرورت او دلته د روسانو سره د جګړې دپاره د غرب ضرورت او افغانان هم د خپلې خاورې په سر باندې اجنبي او بل څوک نه مني، د هغې دپاره افغانانو جهادونه وکړل، د هغې دپاره افغانان ودرېدل، دلته پاکستان ته یو فرصت و. خو د دې سره په څنګ کې او د دې سره په خوا کې چې په افغانستان کې کله جګړې راپیل شوي دي، په قبایلي سیمو کې وزیرستانونو سره څه وشولو، هلته د نړۍ د وسلوالو راتګ همدارنګه د چترال نه رانیولې او تر بهرامچې پورې او په دغه ټولو سیمو کې نامنۍ شوي، جګړې شوي، هلته ټوپکونه راغله، هلته د دنیا وسلې راغلې، هلته د دنیا د ترهګریزو ګروپونو نه خلک راغله. دغه هم د افغانستان سره یعنی هغه پالیسي چې د افغانستان د پاره وه، د غرب بیرته همدغه کوز پښتانه هغه افغانان چې کوم هغه ستاسو په اصطلاح باندې دوی ټول په همدغه یو پالیسۍ کې وګڼل شو، یعنی په همدغه یو کنسپټ لاندې و، د همدغه یو چوکاټ لاندې و، او هلته چې دغه کومه پالیسي چې په افغانستان دپاره وه یعنی د هغې کې ورسره دغه پښتني سیمې هم تړلې وې، پښتونخوا هم ورکې د همدې پالیسۍ لاندې وه چې څه شی په افغانستان کې وشي، د روسانو سره څه شی وشي، دلته دغه جګړې څنګه وشي، دلته د ولسونو سره څه وشي، یعنی ټوله یوه پالیسي وه د غرب د خوا نه. ډېره مننه. د غربیانو د غرب او د شرق د روسانو او د امریکایانو د سړې جګړې هغه اصلي چوکاټ ته چې تاسو وګورئ، دې کې هر یو خوا د خپل پلویان درلودل او د پلویانو ته مرسته کېدلې، یعنی پاکستان دې وخت کې د غربي بلاک کې غورځېدلی او افغانستان د خپل بېطرفي او حده پورې ساتلې وه چې نه په غربي بلاک کې وغورځېده او نه په شرقي کې. لیکن دا معادله بدله شوه د داود خان د کودتا نه وروسته او افغانستان مستقیما په شرقي بلاک کې د روسانو تر ولکې لاندې وغورځېده. نو دې وخت کې هغه ډېر غټ تصویر کې چې موږ ورته وګورو، د غربیانو پالیسي یو ډېر لوی تاریخ درلوده د افغانستان په اړوند. د دوی تاریخ همدا و چې دغه سیمې یو خو دا دي چې سرحدي سیمې دي، دا د بفر یا د حایل پالیسي چې د انګریزانو په وخت کې وه، دا تقریبا همغه زړه پالیسي وه چې دوی فکر کوه چې دا باید بیرته له سره ژوندی شي. یعنی چې روسان پخوا به دا ډار و چې دوی د پامیر له خوا نه په هند باندې حمله کوي او چترال ته به راځي او بیا به ځي هماسې کشمیر او ګلګت بلګستان ته. دا تشویش انګریزانو سره. اوس په دې پاکستان د جوړېدو نه وروسته د سړې جګړې په وخت کې ستونزه او تشویش دا و چې افغانستان روسانو ونیسي، نو دې نه پاکستان ته راځي، پاکستان چې ونیوه نو د انګریزانو د غربي دنیا د غربي بلاک هغه یو سیستم یا کم بقایا یا کم هغه لاسپوسه یا هر څه چې وارث ورته وایي، وارث به خټه کوي، دوی وارث ملک دا به له منځه ځي. او دا چې روسان که پاکستان ته ورسېدل نو بیا جګړې ګټونکي روسان دي، ځکه بیا هلته د هند بهر ته چې لاره پیدا شوه خو بیا تمام اسیا د روسانو لاسته غورځېدله. نو په دې خاطر اصلي ټکی دې کې ده
چې دغه دوه بلاکو کې د دوه ملکونه سره یو ځای شو او د پاکستان غورځېدل د غربیانو په بلاک کې دغه دوه ټکي ته ډېر توجه وکړه. یو یې افغاني پالیسي دی حایل چې دوی په هر قیمت غوښته چې افغانستان د یو بفر په حیث استعمال کړي، بیا د افغانستان ترمنځ دغه د قبایلي سیمې بل بفر استعمال کړي، یعنی بل زون استعمال کړي چې یعنی همغه پخوانۍ پالیسي وه. نو په همدغه وجه چې کله هغه راتلل افغانان راتلل د مجاهدین به راتلل پاکستان ته به غوښتل د روسانو په مقابل کې به جهاد اعلان شو. که د جهاد دوره وګورئ ولې دغه کمپونه دغه تمام د افغانانو فعالیتونه د مجاهدینو ټریننګ کمپونه دا ټول ولې په د قبایلي سیمو کې اوس سرحدو د ځای کې ولې خو پنجاب ته به نه تلل، سند ته به نه تلل، بلوچستان کې لرې سیمو ته نه تلل. دلیل یې دی چې دغه سیمه پاکستان هلته خپل آزاد لاس درلوده، هلته داسې کوم ډول قانون فشار لاندې دوی نه وو لکه پنجاب کې، ځکه دا خو پخوانی مارسل چې هلته اف سی آر وو او هلته مطلق ازادي درلودله. هلته پاکستان فوج چې هر ډول قانون جوړوي، هر ډول توطیه کوي، هر ډول ټریننګ کوي، نه چا دوی سوپروایز کول، نه چا لیدل، نه چا کتل. او همغه وجه چې نو مان لاند یا د هیچ ازمکه په نوم باندې مشهوره شوه ازمکه چې هیڅ ډول قانون پکې نه وو. غربیانو د خپل عسکر ورته راوستل او پاکستانیان راوستل او مجاهدین ته به ټریننګونه ورکول. او دا د موږ مجاهدین هغه وخت کې د دغه سیاست دوی ډېر لوی ښکار وو. دوی له بده مرغه دوی له مذهبي احساساتو نه دا ډول استفاده وشوه چې د افغانستان تاریخ لپاره ډېر لوی خیانت یې وکړ. دوی نه پوهېدل چې دغه خلک څوک دي. دوی که دغه تاریخ باندې چې زه ته خبرې نن کوو، که دغه تاریخ باندې دغه د موږ د جهادي مشران په حقیقي معنا سره خبر وای، دوی ته د صمد خان او د باچا خان او د نورې د قبایلي سیمو د میرزا علي فقیر ویپي دا پخواني مجاهدینو د ملا پوینده او ته فکر کوې چې دوی بیا کولی شو چې د هغوی له د انګریزانو له لاسپوڅي حکومت سره بیا دوی ټوپک یو ځای واخلي د افغانستان په مقابل کې جګړه وکړي. که هغه روسان وو که هر څه وو، نو که دوی ته د امیر عبدالرحمن خان تاریخ معلوم وای، دوی به هیڅکله دا جهاد نه وای کړی. زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې مجاهدین د افغانستان له بده مرغه دغه غلطفهمۍ ښکار شو او لوی هغه دا وجه دا وه چې دوی د خپل تاریخ باندې یا پوه نه شو یا صحیح ورته غور ونه کو، خو خپل تاریخ نه زده کړه نه ده کړې له بده مرغه. که تاریخ نه زده کړه کړې دوی بیا دا جهاد نه کوه په دې روسانو په مقابل کې. روسانو تهاجم به یې غندلی وو لیکن جهاد جایز نه وو. ساحق صاحب د مهرباني وکړه وبخښئ. د په پښتونخوا کې چې اوس څه روان دي، چې اوس هم څه روان دي، ستاسې په خبرو کې چې تاسې هغه د تاریخ د تاریخي اډرسونو او اسنادو په هغه باندې خبرې وکړلې په اساس، یعنی یوه ویره د پاکستان دا وه چې دغه د قبایلو خلکو د پښتونخوا خلکو د پاکستان نه د بنو په جرګه کې هم لومړیتوب ورکړو، د هغې نه وروسته یې صندوق غوښتنه مو کړله او د هغې نه وروسته بیا د دوی مشران هم وځپل شولو، سیاسي فعالان هم وځپل شو، د دوی مدني فعالان هم وځپول شو. هلته د روسانو د جګړې دپاره بیا هلته د یو بل بفر زون په توګه ته استفاده وشوله، هلته د نړۍ وسلوالې ډلې راوړل شولې، د خپلو ګټو وټو دپاره راوړل شولې، پښتانه پې هلته وځپول شو. او اوس چې څه روان دي، وروستۍ پوښتنه به مې زما استاده بس، اوس چې څه روان دي او څه په پاکستان کې اوس کېږي، د همدغه تاریخي تسلسل یوه نتیجه ده چې دغه د پښتونخوا خلکو د بلوچستان خلکو دوی په دغه لسیزو کې ځان په حکومت کې مو نه لیدو، تجارت یې مو نه شو کولی، توازن هم نه و برابر د دوی د پاکستان د نورو وګړو سره، د پنجاب سره، د دوی هغه ګټې وټې مو وتروړل شوې او بیا دوی د جګړو دپاره هم استفاده شولو، دوی د نړیوالو لوبو دپاره هم استفاده شو، دوی د پنجاب د ګټو دپاره هم استفاده شولو. او اوس چې څه رامنځته شوي دي او څه په پاکستان کې روان دي او یا پاکستان په افغانستان کې د نورو په مټ باندې څه وکړله او یا نورو څه غوښتل چې په افغانستان کې وکړي او د هغې نه پاکستان استفاده وکړله، دغه ټول دا تاریخ همدغسې ژوندی تاریخ دی، دومره تاریخ هم نه دی کېدای شي د دغه پاکستان د پیدایښت د وخت چې هغه وخت ځوانان و هغه خلک به لا تر اوسه پورې ژوندي وي. اوس چې څه رامنځته شوي دي په پاکستان کې او د هغې پړم په افغانستان باندې اچول کېږي او بیا د افغانستان دپاره د جګړې بهانه جوړېږي او اصل کیسې روانې دي چې جوړېږي او په افغانستان کې دغه نسبي امنیت او
دلته یو اقتصادي پرمختګ او هیڅ هم نه زغمل کیږي. آیا د دغه تاریخي تسلسل چې تاسو په ډیر ښه توګه په دغه دوه خبرونو کې ما سره بیان کړ او د افغانستان خلکو ته به پکې ډیر پوهاوی وي، همدارنګه به پښتنو ته پکې وي. اوس چې په پاکستان کې څه رامنځته شوي دي، که هغه په بلوچستان کې دي، که هغه په پښتونخوا کې دي، او که هغه په سند کې کوم حرکتونه دي اوس، یا په کشمیر کې هم تازه روان دي، دغه ټول د همدغه تاریخي تسلسل او د دې تاریخي ناخوالو او د هغه پالیسیو چې د برېټانیا د کانګرس نه راجوړې شوې او تر اوسه پورې هغه په قدم په قدم باندې پلي شوي، آیا د دې ټولو نتیجه ده؟ او که اوس پاکستان چې څه وایه هغه خبرې سمې دي، یا پاکستان بیرته خپل خلک غولی، یا افغانانو له سترګو کې خاورې اچوي، پښتنو له مچوي، سندیانو له مچوي، کشمیریانو له مچوي، بلوڅانو له مچوي، او د دې نه وروسته یعنی دغه اوس څه چې رامنځته شوي دي د همدغه تاریخي تسلسل دی، او د دې نه وروسته څه کیږي؟ پاکستان نور دغه پالیسیانې مخ ته وړی شي؟ تسلسل، سیاسي تسلسل چې ده د افغانستان په اړوند دغه بد وینه یا بد بلاد، د بدګمانۍ، د بې باورۍ، دا خو ملکونو منځ کې شته دي، ډېر نور ملکونه هم لري، او د افغانستان او پاکستان په منځ کې هم شروع شوې ده، او دا خو هماغه د ملل متحد له وخت نه شروع شوي دي. بیا د دوم او درېیم د هند په جګړو کې هم وشوې ده، بې باورۍ وې، خو دا بې باورۍ کوم پایله نه لري. دا به پاکستان، زه نه وایم چې افغانستان په دې کې ملامت نه ده، افغانستان د خپل ستونزې لري، افغانستان د خپل کمزوریانې لري، دوی د خپل د پاکستان په اړه چې کوم پالیسي ده دوی باندې دوی باید تجدید نظر وکړي، یعنی پاکستان هغه پالیسي د افغانستان پالیسي د پاکستان په مقابل هم باید بدله شي. دوی ځینو برخو کې کولی شي چې د پاکستان سره هغه کم غلط فهمۍ چې دي دا په صحیح په تاریخي لحاظ سره حل کړي، کمیسیونونه وټاکي او دا تاریخي مسایل حل کړي. اخر جواب به زما دا وي تر څو چې تاریخي مسلې حل نشي، چې د موضوعاتو زړه ده، تر څو چې بې باورۍ په صحیح په تاریخي اصولو چوکاټ باندې حل نشي، او هغه اسناد او محاورې منځ ته کېښودل شي په میز، چې دواړه اړخونه خپل هغه ومني، دغه ستونزې خپل ومني، دغه سیاسي اړخ ته چې زه ګورم دا نه د پاکستان او د افغانستان په کچه موضوع نه ده، دا د سیمې په کچه موضوع ده، او د سیمې هم نه ده، که رښتیا واقعیت خو موږ ته معلوم ده چې دا نړیوال لوبې دي، چې دا دواړه پکې ښکېل شوي دي، او دواړه یو بل سره خپل مستقیم استقلال نه لري چې څه ډول یو بل سره برخورد وکړي. خو لیکن په ټیټه کچه د وګړو په کچه، د خلکو په کچه باید چې دا دوه ملکونه یوازینی دوی هغه سالویشن یا د نجات لاره همدا ده چې دوی تاریخي غلط فهمۍ په تاریخي لارو باندې حل کړي. نشي کولی چې موضوع تاریخي او ته په نظامی ډګر کې حل کړي. نو دغه څنګه به د ما په نظر بل لاره ونه لري تر څو چې دواړه خوا مذاکرې وکړي، په خبرو باندې خپل د بدګمانۍ ورکې کړي، او خپل په منځ کې بلوچستان او د چې کوم پښتونخوا تاریخي د اوسنۍ حالاتو موضوع مې د پوښتنې یو برخه وه پاتې شو، چې همدغه د دې تاریخي ناکوبۍ او تسلسل دی، او د هغې په نتیجه کې رامنځته شوی. دا خو کومه بې انصافۍ چې په پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې په خاصه توګه شوي دي، دا بې انصافۍ خو راپورته کېږي که نه، نسلونه خو شعور پیدا کوي. بیا اوسني مهال کې اوس خو چې د علم ته، پوهې ته، تعلیم ته یو څه لارې ډېرې شوي دي، خلک د انټرنیټ او ټکنالوژي له خوا نه هم د خپل تاریخ باندې پوهېږي. نو که د بلوچو سیمې دي، که د قبایلو سیمې دي، له بده مرغه دا سیمې یعنی آرامتیا او ښه ژوند طرف نه دي روان، دا لا ستونزمن ژوند طرف روان دي. په دې چې څومره ته د یو قوم سیاسي شعور ډېرېږي، هماغومره به دوی د خپل حقوق غواړي، او خپل د حقوق غوښتل د پاکستان د اوسني نظام سره که په ټکر کې واقع شي، او چې موږ ظاهرا ګورو چې همداسې یو حالت روان ده، نو دوی به له بده مرغه له نظامي برخورد سره بیا مخامخ کېږي. دا تمام عملیاتونه چې وشو، د نظامي عملیاتونه چې په قبایلي سیمو کې وشو، ضرب اعظم او دا اوسني عملیاتونه او دې نه مخکې عملیاتونه، دا چې وګورې دا یو پاکستان هغه یو ظاهري هغه لري، یو تهدید ده د پاکستان ملک ته. دا خلک
چې دلته چې امن راغی، دلته چې ثبات راغی، دلته چې خلکو ته تعلیم حاصل شو، نو اولینه پوښتنه به دا کېږي چې دا صوبه سرحد په تاریخي لحاظ څوک ده، د شناخت شه ده، د تاریخ اړیکې چا سره دي. نو ټول ته به دا واضح کېږي چې صوبه سرحد په نوم چې نشته، دا صوبه سرحد یا د نارت ویسټ فرنټیر دا نوم چا ایښی، خو د هغه تاریخي نوم پښتونخوا ده. تاریخي نوم یې چې وګورئ له افغانستان سره یو ځای شوی ده، د افغانستان برخه ده. نو دغه مشکلات شته دي او اوس د سیاسي شعور لا په ډېرېدو ده، هم په بلوچو کې او هم په پښتنو کې، په تمامو قبایلي سیمو کې. او دا سیاسي شعور یوې اړخ ته ښه خبر ده په دې چې دوی خپل په تاریخ خبرېږي او خپل تصامیم او خپل تګلارې به د تاریخي واقعیتونو په رڼا کې جوړوي، چې دا هم یو بله ستونزه وه چې پخوا داسې نه کېدل. ما د مجاهدینو د مشرانو مثال ورکړه چې دوی د خپل فیصلې د تاریخي شالید په رڼا کې ونه کړې، کنه دوی به دا جهاد په بل ډول کړی وای، دوی به پاکستان او غربي بلاک سره یو ځای شوي نه وو، چې له پخواني دښمن سره یو ځای شو او نوی دښمن سره جنګ وکړه. دا عقل نه منله، خو لیکن دوی په تاریخ نه وکړو. لیکن اوس دا اوسنی کوم جدوجهد چې روان ده په قبایلي سیمو کې، د دې توپیر دی کې ده چې که په ټیټه کچه ده، که ډېر ورو ده، خو سیاسي شعور مخ په ډېرېدو ده. او سیاسي شعور چې ډېر شي، بالاخره خلک خپل تاریخي حافظې باندې پوه شي، بیا کولی شي چې تصمیم همغه د تاریخي حافظې په رڼا کې خپل تګلاره او خپل تصمیم ونیسي. تاریخ پو ډاکټر صاحب نبی صاحب ډیره مننه په خبرونه کې د ګډون نه او د یو افغانستان د یو لوی تاریخي مسلې په اړه باندې ستاسو د مهمو معلوماتو نه ډیره مننه کوم. تاسو نه هم ډیره مننه. ښه ورځ. درنو لیدونکو، له ښاغلي ډاکټر صاحب نبی ساحق سره د تاریخ پو نبی ساحق سره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامه.